موږ ټول هیله لرو چې بریالي واوسو، مګر ډیر کم خلک د بریالیتوب په معنا ځان پوهوي او د بریا لپاره هڅې کوي. سلامونه او نیکې هیلې مې ومنئ. خوښ یم چې بیا هم له یوې بلې ویډیو سره ستاسو په درانه حضور کې یم. باید ووایم یو له هغو خلکو څخه چې د کامیابۍ په لټه کې دي تاسو هم یې، ځکه چې تاسو دا ویډیو د همدې موخې لپاره ګورئ، ترڅو پوه شئ چې څنګه د بریالیتوب پر لوري حرکت وکړئ. ما په دې ویډیو کې هڅه کړې چې تاسو ته د بریالیتوب څو لارې چارې در وښایم. نو د دې ویډیو تر پایه له ما سره پاتې شئ، خو مخکې تر هغه که تاسو د چینل نوي میلمانه یاست، د چینل په سبسکرایب کولو سره ماته د دې ډول نورو ویډیوګانو د جوړولو روحیه راوبخئ. بریالیتوب څه شی دی؟ دا یو حقیقت دی چې په ټولنیزو موضوعاتو کې یو واحد تعریف نشي وړاندې کېدلی، ځکه چې موږ او تاسو مختلف لیدلوري لرو. هر څوک له خپل نظره تعریف وړاندې کوي، خو په ټوله کې ویلی شو چې خپلې موخې ته رسېدل بریا ده. هر څوک چې خپله موخه ترلاسه کړي بریالي ګڼل کیږي. که تاسو غواړئ چې موټر واخلئ او موټر مو واخیست، همدا ستاسو بریا ده او بریالیتوب ته ورسېدئ. دا چې زموږ موخې او اهداف سره توپیر لري، نو بریا مو هم متفاوته ده. اوس به پر دې وغږیږو چې څنګه بریالیتوبونه ترلاسه کولی شو. لومړی، هدف وټاکئ. لکه څنګه مې چې مخکې وویل خپلې موخې ته رسېدل بریا ده، نو باید چې یوه موخه ولرو. ځینې خلک بې موخې ژوند کوي. داسې خلک له ژونده بیزاري کیږي او ژوند ورته هسې عبث ښکاري. تاسو باید له دې دایرې ووځئ او موخه لرونکي کسان شئ. د دې لپاره چې لا ډاډ ترلاسه کړئ، لومړی کوچنۍ موخې وټاکئ. مثلا تاسو ووایئ چې نن یوه نوې خبره زده کوم. همداسې وکړئ. پر یوې نوې موضوع ځان وپوهوئ. په دې سره به تاسو پر ځان باور ترلاسه کړئ. په بله ورځ له دې هدف څخه یو بل لوی هدف وټاکئ او هغه هم ترلاسه کړئ. په وروستیو کې د خپل ژوند لپاره یو هدف وټاکئ او د ترلاسه کولو لپاره یې هلې ځلې وکړئ. دویم، پلان جوړ کړئ. اکثره خلک بریالیتوب پیژني، موخې هم لري، مګر د منظم او مناسب پلان نشتون یې هر څه ور خرابوي. تاسو باید آگاه اوسئ چې پرته له پلانه خپلې موخې ته رسېدل ستونزمن او یا هم بیخي ناممکن وي. تاسو کولی شئ د لویو اهدافو د ترلاسه کولو لپاره خپل پلان ولیکئ، خو که هدف مو کوچنی وي، نو کولی شئ تګلاره په خپل ذهن کې وساتئ او له خپل پلان سره سم اقدامات ترسره کړئ. همدارنګه د پلان پر مهال ډیره مهمه خبره د بدیلې لارې ده. یعنی کله چې تاسو پلان جوړوئ، د احتمالي ناکامۍ لپاره هم باید یوه تګلاره ولرئ. دریم، پیل وکړئ. پوهان وایي کله چې تاسو کار پیلوئ، په دې معنا چې هغه کار مو 50% بشپړ کړی. رښتیا هم همداسې ده. د هر کار له پیلولو وړاندې موږ ته هغه کار ډیر ستونزمن ښکاري، مګر کله چې پیل کوو وینو چې موږ په ناسمه وو. کله چې تاسو پلان جوړ کړ، یوازې یو بل ګام ته ضرورت لرئ چې هغه د کار پیل دی. د خپلې موخې د ترلاسه کولو لپاره باید ځان ته ډیر ډاډ ورکړئ. تل وایئ چې زه کولی شم. د پیل پر مهال باید په دې ډاډه اوسئ چې تاسو 100% بریالي کیږئ. همدارنګه دا هم مه هېروئ چې پیل د نیمایي کار د بشپړولو په معنا ده. نو که تاسو په داسې یو مرحله کې یئ چې هدف او پلان مو شته، همدا یې ښه موقع ده. همدا اوس یې پیل کړئ. څلورم، بیا هڅه وکړئ. د بریالیو کسانو یو مهم راز دا دی چې هغوی هیڅکله هم له خپلې موخې نه ګرځي. بیا هڅه کوي او خپل هدف ترلاسه کوي. نو تاسو هم باید هیڅکله ماتې ونه منئ. که تاسو په لومړي ځل بریالي نه شوئ، له خپلې موخې مه ګرځئ. یو بل پلان جوړ کړئ او بیا پیل وکړئ. که بیا هم ناکام شوئ، مه ویریږئ. بیا نوی پیل وکړئ. آخر به هم هدف ترلاسه کړئ. اوس نو باید ووایم چې د بریالیتوب کلي ستاسو په لاس کې ده. همدا اوس خپله موخه یا موخې وټاکئ. په دویم قدم کې پلان ورته جوړ کړئ. نور نو یوازې پیل پاتې دی. بریا ستاسو ده، خو په دې شرط چې ماتې ونه منئ. مننه چې تر دې مهاله را سره پاتې شوئ.
هیلهمن یم چې ویډیو مو د خوښې وړ ګرځېدلی وي. کومه ویډیو خوښه شوې وي لایک، کومنټ او سبسکرایب مه هېروئ. تر بیا او بلې خپرونې پورې درنه اجازه اخلم. خوشحاله او بریالی ژوند ولرئ.